बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते दर्स کې مونږه ملټیپل انهریټنس ویلې او سنگل انهریټنس مو هم ویلې واغې نمخ کې یو موضوع مونږ نه پات شوی د په نوم دی سټرکټ یا سټرکچر چې ورته ویل کیږي هغه ته مونږ راځو. ګوره سټرکچر د کلاس پر رقم نه یو وخت چې کلاس خلکو نه پیژنې نه استعمالو سټرکچر نه استفاده کول. نن سبا هم سټرکچر نه استفاده کېدای شي. په سی کې هم سټرکچر په سی کې کلاس نشته. کلاس آبجیکټ نه په سی لانګویج کې پاره کې سټرکچر لکه څنګه چې کلاس لرنه مخ خپل یو ټایپ جوړو یو ډیټا ټایپ جوړو یو کلاس جوړو یو نقشه جوړو هغه ته آبجیکټ جوړو سټرکچر هم دسه ده. سټرکچر لکه کلاس پر رقم خو د کلاس پر رقم ټول کارونه نشي کولای. صحیح شو. موږ به د سټرکچر نه سټرکچر بچی معنا یک ساختار یو جوړښت یو ډیټا ټایپ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ جوړول دې ته موږ وایو سټرکچر. ما یک دیتا تایپ می سازم که داخل از او دیگر دیتا تایپ ها موجود می باشند. او را با استفاده می کنیم در مین فانکشن. درست است؟ ببینید استراکچر. خب اینجا یک سوالم پیدا میشه. اگر بجای استراکچر اول از کلاس استفاده میشه چه فرق است بین کلاس و استراکچر؟ صحیح است؟ شاید ما در کلاس هم وریبل اضافه کنیم، در استراکچر هم اضافه کنیم. ما در کلاس فانکشن ها را اضافه می کنیم، در استراکچر فانکشن نمیشه. این فرق بین کلاس و استراکچر است. استراکچر فانکشن سپورت نمیکنه. نمیتونید داخل استراکچر از چی کار بگیرین؟ از فانکشن کار بگیرین نمیتونید. صرف وریبل ها را استفاده کرده میتونید. و این معنی که کلاس یکم ادوانس است از استراکچر. هدفش یک است. صحیح است؟ حال بین نمیجا ما برش میگم یا خود کلاس بود نه و جای کلاس بیشتر که استفاده میشد استراکچر بود. خود structure is used to define user defined data types. صحیح شو. वो स्ट्रक्चर څنګه جوړ کو راځي مثال ته ګوري. اول به د مین فنکشن نه باندې جوړ کړئ. صحیح. اول کیورډ تاسو کلاس لیکو کلاس ته نوم ورکاو سټرکچر و سټرکټ به ولیکئ بس سټرکټ نمائندګي د څه کوي د سټرکچر. زه خپل یو نقشه جوړوم یو سټرکچر جوړوم څنګه چې کلاس ته نوم ورکاو دې ته نوم ورکئ. لایک زه ورته چې کریکټر چارت او ما کیورډ دی لکه ګوره انټ تورن کې راځي کنه 4 لکه فلوټ او دا یو ټایپ د چې زه خپل جوړوم په نوم دی بوک لکه ګور ځلیکم انټ ا مولک سټرکټ بوک. صحیح شو. سټرکټ بوک خو زه چې ولیکم انټ ا هغه یو قیمت ذخیره کوي د بوک دومره کوي ډیټا ټایپ ته چې په دې کې نو ډیټا ټایپس انټیجر فلوټ ټول راچوم. صحیح شو. هغه به زه استعمالوم په مین فنکشن کې. اوس ګورئ سټرکټ بوک ګورئ بالکل د کلاس پر رقم باډي لري او سیمی کولن سره ختمي. کوم دوه چې سیمی کولن سره ختمي نه یا کلاسز یا کم اینمی خود ګوره یو رقم نی باډي هم هماغسې فرق چې د کلاس او د ترمنځ کلاس د آبجیکټ لپاره استعمالي ده کنه لکه سټوډنټ او ټیچر هغه به ویریبل اخیستلې د کلاس نه موږ سټرکچر کې هم د ویریبل اضافه کولای شو په نوم دی بوک ده ان د فکر وکړه د کلاس نوم هم بوک ده خو دلته سټرکچر نوم هم بوک ده. صحیح. سیمی کولن سره باډي ختم شوله. را بشم ویریبل واخلم لایک انټ آی ډي یا دې ورته لیکم بوک انډرسکور آی ډي خالی ویریبل فلوټ بوک انډرسکور پرایس قیمت نه ورکوم قیمت مین فنکشن کې به ورکوم. سټرینګ ورته وایم چې بوک انډرسکور نیم string بیا ورته لیکم چې book underscore author who is author سمانه لیکونکی مؤلف شاعر است نه هغه پوئټ ده شاعر نه ده پوئټ هغه ته وایي ښه پی او ای ټي پوئټ پوئټري شاعري ته وایي کنه نه دلته author ده author مطلب کتاب لیکونکی چا لیکلی ده book author څوک ده کنه لکه ډیټیل اینډ ډیټیل authors دي لکه هربرټ شیلډ جاوا لیکلی او ابراهیم لینکن هم کېدای شي author کتاب لیکلی بالکل صحیح ده. جیمز ګوسلینګ جاوا لیکلی کتاب هم لیکلی یو کتاب لري هغه لکه نور څوک دي
رابرټ لایفر سی پلس پلس ډیر مشهور کتاب لیکل دا سي آثرز دي شکسپیر هم کتابونه لیکلي او ان دا په خپل صحیح ده شکسپیر یو فلسفر هم او آثر هم کېدی شي مؤلف چې ورته وایي اوس دغه ویریبل ځکه په دې کې موږ فنکشن نشو استفاده کولای سټرکچر کې چې یو فنکشن یو هم استعمال کوم اوس به راشي دلته دا سټرکچر جوړ کا دا سټرکچر چیرته تطبیق کوم په مین فنکشن کې آبجیکټ غواړي بالکل د کلاس پر رقم نه صرف ډیټا ممبرز لري خلاص ویریبلز لري او بس اول به آبجیکټ ورته جوړوي را به آبجیکټ جوړولو لپاره به څه وکړي د خپل د سټرکچر نوم څه شي ده بوک ګوره موږ کلاس ته هم د شین د کلاس نوم به لیکو بیا هم آبجیکټ ورته جوړ ک او بی جی دې تم زم د سکو بوک او بی جی صحیح یس بوک او بی جی کلیر یعنی ما او بی جی آبجیکټ می جوړ ک چا لپاره د بوک لپاره ما آبجیکټ جوړ ک دا آبجیکټ څه معنا یو نمونه یو سمبول یو نماینده صحیح ده ان دی او بی جی لپاره نه کولای شم د بوک سټرکچر ډیټا ممبر سره سره پیدا کوم پوه نه شو دا خبره ګوره د او بی جی چې آبجیکټ د بوک سټرکچر د او بی جی لاره نه او د ډاټ اپریټر لاره نه زه د بوک سټرکچر ټول ډیټا ممبر سره سره پیدا کول غواړم فکر وکړئ د سلیکم یو دکا دلته سلیکم شی لایبرری به ولیکم صحیح ده کتابخانه صحیح کتابخانه کې څه وي کتابونه یې کنه نو هر کتاب آیډیم لري قیمت لري کتاب نوم لري او کتاب لیکونکي نوم لري زه به اوس داسې ورته واخلم ښه په دغه ځای کې به داسې ورته وایم چې لایبرری بوک صحیح شو دا یو شو یعنی لایبرری یو څه ده یو سټرکچر ده چې ډیټا ممبرز لري بوک غواړي د لایبرری ویریبلونه استعمال کې خپل ځان لپاره صحیح شو اوس ګوره دا آبجیکټ شو کنه شو آبجیکټ کتاب یو آبجیکټ ده کنه او لایبرری سټرکچر ده اوس بوک چې ده هغه د لایبرری داخل کې کوم ویریبلز دي هغه نه استفاده کول غواړي یا هغه تطبیقوي دا یو نقشه ده فکر وکړئ دا یو سټرکچر ده یک ساختمان است یک نقشه است ای هم دور کلاس صحیح است از طریق بوک و داتا اپراتور ما چی میکنیم داخل لایبرری تمام ویریبل ها را به دست میاریم به او قیمت میدیم آلی نمی خود نمی کتاب که بوک است سوری نمی آبجیکت که به نام بوک است خود نمی بوک است نه بوک با آیدی نیاز داره با قیمت نیاز داره با نام نیاز داره با آثر نیاز داره درست است آلی قیمت ها را که ذخیره میکنه باید ویریبل ها داشته باشه ویریبل خودش نداره از کی میگیره از لایبرری میگیره این به این معنا شد که بوک که است اینمی را تطبیق میکنه یا اینمی لایبرری استراکچر ساخته شده بر یک بوک درست است آل نقشه را چرا میسازیم ما یک نقشه خانه که از او خانه را بسازیم درست است ما استراکچر ساختیم که بوک از او استفاده کنه یک بوک یک معلومات بوک به دست بیاریم درست آل بند نمی جبرش میگم که بوک دات که نشته شد اینمی تمام شان آمده یا استاد دا پابلیک پرایویت نه لري آفرین اوس دا خبرم شته کنه پرایویت پبلیک کین ډیفالت دی هغه واخیستل دې مطلب دا را چې دا پبلیک کی حالت کې دی اوس صحیح شو کزل ته ورته ولیکم نو بیا به ډېر ښه شي دا شی کا پبلیک کې کوي ته دې پورې موږ شی کو کمپایل کوو دا یو ځل اسی ریزلټ نه ګورو کمپایل کوو کوم ایرر شته کنه نشته ایرر صحیح موږ شی پرینټ کړی نه دی لا یعنی ته دې ایرر نشته کوشش کوئ چې پروګرام لیکئ وخت په وخت کمپایل کوئ چې ایرر ته پیدا شي که چېرته وي که نه وي خو مخته لاړ شي او کوي هماغلته یې صحیح که دلته پبلیک ممبر اکسس سپیسیفایر ونه لیکم بیا ګورئ ښه اوس خو ما اکسس کړي نه دي که نه دلته خو ما شی لیکلي نه دي لا اکسس کړي مې نه دي دا ډیټا ممبرز نو زه راځم اوس داسې لیکم چې بوک ډاټ اول بوک آی ډي ده که نه دا د بوک آی ډي مساوي دی ډایرکټ قیمت ورکړئ یو وګورئ اوس اینمی به نام بوک که آبجکت است ای بوک کتاب که است با یک آیدی یک شماره نیاز داشت با یک قیمت از اوستا تین ویریبل از کجا گرفت از لایبرری گرفت با دست آورده ګورم دا کتاب چې دا د غوښتل یو قیمت ذخیره کی یو آیدی ویریبل نه درلود ویریبل د چا نه راوخسته لایبرری سټرکچر نه راوخسته وګورئ دا اوس زه تا ته وایم که نه زه تاسو ته وایم چې ته ماته یو پروګرام ولیکه ته لیپټاپ نه لرې پروګرام لیکلی شي
نه ته وایه چې ما ته لیپټاپ راک ته به لاړ شې ادارې نه به لیپټاپ راوړې خپل هغه کار چې د هغه به پرې ترسره کړي نو بوک داسې فکر وکړه دا نمونه ده نماینده ده د چا لایبرري یعنی بوک چې کله معلومات په کارېږي ورته یعنی آی ډي نو دا به د چا نه اخلي د بوک آی ډي نه به اخلي طی شو ببینید بوک که استا به بوک آی دی نیاز داشت یکی را ذخیره میکنه از کی گرفت از طریق دات اپراتور و بوک آبجکت از لایبرری این وریبل گرفت به خود و داخل از یک قیمت ذخیره کرد آله امی بوک که استا دات بوک چی را نیاز داره نام پرایس ویری گود پرایس the پرایس پله اولی کدلتا دات بوک پرایس دا فلوت ډیټا ټایپ پرایس کې چی ورکو یو قیمت ورته ورکو کنه لایک دیس صحیح بیا لیکم بوک بوک ډاټ اوس شته ضرورت لري نیم لگا نه نیم از چی ده لایک ډبل کوټیشن کې لیکم چې سی پلس پلس پروګرامینګ اخر کې سیمی کولن بیا بوک ډاټ آثر دنه ضرورت لري آثر نوم په سټرینګ نه ټایپ یې ځکه ورته ورته سو صحیح شو خدای دیو کی وجی الله نشو اوس وګورئ دلته بوک کا آی ډي ته ضرورت لري که پرایس ته ضرورت لري که نیم کا آثر ته د چا نه اخلي د لایبرري نه اخلي خلاص خبره شو استاد ما هیچ پابلیک میشه نکنیم چطور استرس پیدا کجا عظیم معلومه شه بیا این کمپایل میکنه استاد دا نو پرایوت بوز اسپت کې نو د کې ول سرچ کړل آفرین اوس خبره ده سټرکچر ځان اوس وتا سو سټرکچر کې ولې فنکشن نشته جوړ نه ورته پونه شو ما خبره باندې خپل سټرکچر کې دا بند کړ پورا بند په خپل سټرکچر کې چې فنکشن نه سپورټ کوي کله شي ممبر اکسس سپیسیفایر هم په ډیفالت پبلک وسی صحیح شو کوم ایرر ما ترانک دینه معلومی چې ډیفالت پبلک ته مشکل نه لري اکسس سپیسیفایرز کې اوس هیڅ هم نه لیکلي و دې مطلب دا شو چې سټرکچر همدا رقم استعمال لري همدا سه قوانین دي پوه شوي کنه سټرکچر مخکې نه استعمال لري دغه مطلب دا شو ډیټا هایډینګ نه کیږي ډو یو نو ډیټا هایډینګ کدا ټرم دا اصطلاح ته استعمال شو ډیټا هایډینګ په څه معنی هایډینګ وای پټول ہوتا ډیټا هغه ممبرز ډیټا هایډینګ به معنی कि पब्लिक अगर प्राइवेट डेटा हाइड میشه از کی حید میشه از مین فانکشن حید میشه یعنی اگر شما دیتا ممبر ها را پرایویت گرفتین شما نمیتونید در مین فانکشن به او دسترسی پیدا کنید ابجکت بسازین باز هم نمیتونید درست است دیتا هایدینگ اینا میگه یک اصطلاح است که استفاده میشه درست است خب بای قیمت ها خود داده شد آلی باید پرینت هم شود باید چی شود پرینت هم شود آل بین سی آوت نشته میکنم سی آوت برش میگم که book dot book id صحیح است اینه میره کپی پیست میکنم درست اینه بود ای چی است book price استاد داسې نه کیږي یو ځل ولیکو چې آسانه سي پر بور سی اوټ ولیکو یو سی اوټ کوم لیکلای شي مشکل نشته یو سی اوټ کوم لیکلای نه استاد داس خو بیا تاسو بیا کنه یو سی اوټ می بیا ټول نمونه خو لیکي په یو لاین کې خو یعنی داسې چې مثلا ولیکو سی اوټ اول خبره ده خبر دا و چې په خپل یو دغه فنکشن وای چې هغه ته پرینټ کوله موږ صرف قیمتونه ورلېګل خو دا سټرکچر ده دا نه ریټرن ټایپ لري نه کوم فنکشن پیژني مشکلات پدې کېږي نو ځکه دې په وجه کلاس راغی کلاس ډېر کار اسانه جوا دې نه سپورټ کړه څه شي دا سټرکچر مې به دې استعمال که خو خبره ده نه ده چې هغه کې شته که نشته خبره ده چې فرق څه شی لري د کلاس سره اوس سټرکچر نه یوز کېږي دومره صحیح ده ډیټا سټرکچر کې که څوک استعمال وایي که نه استعمالوي کلاس آبجیکټ چې راغی کارونه ډېر اسانه شو ولې فنکشن سپورټ کوي یا فنکشن یې بیا ریټرن ټایپ هم لري ممبر اکسس سپیسیفایرز هم لري هر څه لري او ته صرف د دې نه قیمت ورولېږه بس صحیح شو دا مشکلات زه پوهېږم تاسو اوس کلاس ویلې ځکه دا مشکل درته ښکاري نو همدا یې وجه وه چې کلاس راغی اوس وګورئ په سی چې سی ده آبجیکټ اورینټډ نه ده که نه لیکن سټرکچر سپورټ کوي زه مطلب دا نه چې دا آبجیکټ اورینټډ شو آبجیکټ اورینټډ نه ده آبجیکټ اورینټډ هغه ته وایي چې کلاس او آبجیکټ وپېژني بیا کلاس د کلاس په استفادې سره ته انهریټنس نه استفاده کوي پولیمورفیزم نه استفاده کوي په فنکشن اورلوډینګ سره په انکیپسولیشن سره استفاده کوي دا ټول تل استعمالوي پوه شوئ
زه پوهېږم دا سخت درته تمامېږي خو همداسې ده ښه نو دا په یو لاین کې چې اخلي م اخیستلی شي مثال دا راونیسه دا چې راونیسې دلته به یې راوړي دغلته صحیح شو اینډ اف لاین دې وي یا بیک سلیش هم استعمالولی شي او دا څه شی ده نه پوهېږم آی ډي خو شو نیم به وي که نه نیم ده او دا هم آثر نیم آثر صحیح شو دا به راونیسې دلته به اینډ اف لاین هم راواخلي دغسې کې صحیح شو بیا به څه شی راواخلې دا به هم راواخلي بک نیم او دلته صحیح شو کلیر دا به څنګه کو دا به ختم صحیح کمپایل رن به کو به ګورو کلیر چیرته هم سی آوټ کړل په مین کې قیمتونه هم چیرته ورکړل په مین کې لیکن ویریبل چیرته موجود دي په سټرکچر کې صحیح شو اوس ته یو آبجیکټ نه بلک بک جوړ کا اوس راشه دلته ورته ولیکه چې کاما بک ټو بک ټو صحیح ده که نه همدا ټوله کاپي پیسټ کړه راشه دلته پیسټ یې که داسې صرف دلته به بک ټو اضافه کې بس نور هماغه ویریبل دي ګوره دلته او دغه ځای کې دلته به هم ټول څه کې ټو به یې کې ځکه د آبجیکټ نوم بدل شو که نه دلته به هم د آبجیکټ نوم بدل شي اوس ښه دا دی قیمتونه بدلای ورته 2 کا 2 پرایس د دې مثال خبره 800 د جاوا دا کوم یو بک آی ډي هغه بک آی ډي دا ویریبل نوم بدلی دا بدل کې بس او دا چا لیکلی دا هیله لیکلی صحیح شو لیکي به یې که نه له خیر راشي کمپایل نه کې ښه دا اوس وګورئ تاسو دوه ځل ریزلټ درته راځي هلته اینډ اف لاین نه ده لګېدلی خیر زه به اخر کې دلته څه وکړم د دوه آبجیکټو داخل مینس کې هم ته کولی شي او اینډ اف لاین واخلې هېڅ مشکل نشته ښه اینډ اف لاین واخله یا بیک سلیشین واخله دلته او داسې راشي اخر کې هم سیمی کولن راشه داسې کمپایل اینډ رن دو آبجیکټ هم جوړ کړه یو سټرکچر هم دوه ځلې استعمال کړه صحیح شو بل آبجیکټ ورته جوړ کړه داسې بس جوړاوه کلیر ته د ویریبل ډیکلیریشن نه بار بار ډیکلیریشن نه خلاص شو یو ځل دې ډیکلیر کړي استاد دا څنګه اوس مثلا پروګرام سمول کې بیا دا اوس مثلا اوس پرنټ کوم څه دا بیا ډیټابیس ورسته لیک داخل کړي او دا په بل د ژبه کې نه لګي جاوا کې لګي پروګرام څه ته کې ولیکو بیا نه پروګرام ته کې مې لیکه ام دا دې ته ورته پروګرام جاوا کې ولیکه صحیح شو او هغه چې ودی ویلې یو ځل فرنٹ اینډ ول بیا بیک اینډ تلاش صحیح ده خود اول تاسو اساسات د ډیټابیس وای بیا تاسو کولای شئ په اساني باندې پوه شئ پوه شئ خلک تاسو دوه کچېرته دوه هم ونیسئ بیا ډېر ښه راځي مثال تاسو وایئ زه اوس جاوا ته لاړم که نه جاوا چې ته وایې ولې وایې ته سافټویر جوړ کړې یو اپلیکیشن جوړ کړې ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن جوړ کړې ته په ډیټابیس باندې پوهېږې که نه ځکه ډیټابیس ته معلومات نه لېږې ولې ډیټابیس ته معلومات لېږې که نه چلته یې لېږې ته باید په ډیټابیس پوهېږې جاوا چې اول مکمل دی وویل اوس ته آماده شو چې دغه جاوا نه اوس ته کنیکټیویټي وکړې ډیټابیس ترمنځ دې ځای نه ډیټا ور ولېږه بس صحیح شو خیر ته ټینشن مه کوئ فی الحال په دې باندې ښه پریکټس وکئ دې کوم مشکل لرئ زه ته ریویژن هم درته کوم بیا هغې نه به تاسو تصمیم نیسئ کوم طرف ته ځئ پی ایچ پي ته ځئ سی شارپ ته ځئ جاوا ته ځئ تر څو چې یو ریل اپلیکیشن جوړ کړئ تاسو سره د ډیټابیس اټس انف فار